در پس سپېڅلې نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال ټلویزیون څخه د لاندو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلیپا کاکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دغه هیواد چارواکو د جرمني له هیات سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنې کې د افغانستان پر وروستي حالاتو په ځانګړي ډول د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت او بشري وضعیت خبرې وشوې. په خبرپاڼه کې راغلي چې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله الخنزاب په قطر کې د آلمان د فدرالي جمهوریت له سفیر لوتر پریش لادر او د افغانستان لپاره د آلمان د دولت استازی رین هاردر سره وکتل. په دې کتنه کې د افغانستان وروستي حالات په ځانګړې توګه امنیتي، بشري، اقتصادي او سیاسي مسایل وڅېړل شول. حمید کرزي په خیبر کې د پښتنو د قومي جرګې پر بریالي جوړېدو خوشي ښودلی او په سیمه کې د ستونزو د هوارولو لپاره نیک او اغېزمن ګام بللی دی. د حمید کرزي له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوموړی د دې جرګې له پرېکړې لیک څخه خپل کلک ملاتړ اعلانوي. ښاغلي کرزي د جرګې دغه غږ چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره وشو ستاینه او قدردانه یې کړی دی. نوموړي ویلي جرګه یو ارزښتناکه تاریخي دود او د ستونزو د حل لپاره مؤثره لاره ده. کرزي ویلي د خیبر په جرګه کې د ښځو د پراخ ګډون او د زده کړو پر ارزښت د ټولو ټینګار دا ښایي چې په سیمه کې میشت خلک د امن او متمدن ژوندانه غوښتونکي دي. هغه د سیمې د خلکو د حقوقونو د ترلاسه کولو او د دې جرګې د جوړولو لپاره د منظور پښتين د نستړي کېدونکو هلو ځلو او ولسونو له ګډون څخه مننه کړې ده. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په تېرو 3 کلونو کې څپاند 8.2 میلیونو غوښتونکو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د دغې ادارې ویاند محمد حلیم رافع وایي د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش له پیله تر دې مهاله په ټول هیواد کې څپاند 14.2 میلیونو هیوادوالو ته دغه پیژندپاڼې ورکول شوي دي. عباس عراقچي په بغداد کې له خپل عراقي سیال سره په خبرو کې ویلي چې هیواد د دفاع په برخه کې هیڅ راکرشه نه پیژني. هغه تاکید وکړ چې ایران نه غواړي تاوتریخوالی او جنګ زیات شي خو د هرې سناریو لپاره چمتو دي. اسرائیل او امریکایي چارواکو NBC نیوز ته ویلي چې اسرائیل د ایران پوځي تاسیساتو او د تیلو زیربناو د برید لپاره خپل هدفونه په ګوته کړي خو د برید په اړه یې وروستۍ پریکړه نه ده کړې. دوی د اسرائیلو احتمالي بریدونو محدود وبلله. عراق چې د روانې میاشتې په 22مه نیټه د عراق د بهرنیو چارو له وزیر فواد حسین سره په ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړ او ویل چې اسلامي جمهوریت نه غواړي جګړې زیاتې کړي. هغه وویل ایران د جګړې وضعیت ته بشپړ چمتو دی خو موږ جګړه نه غواړو، سوله غواړو. د اسرائیل پر یو پوځي اډه د حزب الله د بې پلوټ الوتکې په یو پراخ برید کې 4 اسرائیلي عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې د بنیامیني ښار پر یو پوځي اډې شوی او له یو خونړي بریتونو څخه ګڼل شوی دی. د اسرائیلو د بیړني خدمتونو ملي اداره وایي چې د حزب الله په دغه برید کې 80 اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي چې د 7 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. نن سهار د غزې د ترانګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیلو په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او د خیمو په هغه کمپ کې چې د اور لګېدنو سبب شوی و چې د جګړو بې ځایه شو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطین روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر 100 زیات کسان بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د خبر له مخې د اسرائیلو پوځ د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي چې په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په ملکیانو کې پټ شوي وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه څخه وغوښتل چې په غزه او لبنان کې د عمومي تاوتریخوالي د کمولو ملاتړ وکړي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د فرانسې ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې ماکرون ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي د کمولو ملاتړ د ایران مسؤلیت دی. پزشکیان له ماکرون څخه غوښتل چې پر اسرائیلو فشار راوړي ترڅو په غزه او لبنان کې خپل جنایات ودروي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ جرمني ته خپل سفر له لغوه کولو وروسته ټاکل شوی چې دغه سفر د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18مه وکړي. الماني رسنیو ویلي چې بایدن به په دغه سفر کې د آلمان له صدراعظم اولاف شولز او ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر سره وګوري. تمه کېږي چې د اوکراین او منځني ختیځ د کړکېچ په اړه بحثونه وکړي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.